کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي د دوی په منځ کې به خبرې اترې کېږي. الله بیان کړي دي په سورة المدثر کې. الله وایي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي الا اصحاب الیمین، ښی لاس والا چې کله جنت ته لاړو نو څه به یي؟ فی جنات یتساءلون، جنت ته چې کله دا جنتیان لاړ شي نو دوی به تپوسونه کوي. فی جنات یتساءلون، او تپوس به د چا نه کوي؟ عن المجرمین، تپوس به کوي د جهنمیانو نه. دې ته غوږ کولو کوي زما دې خبرې ته وګورئ، او دا د الله خبره ده، زه د خپل جیب نه نه کوم او نه د خپل ځان نه بیانوم. الله وایي په سورة المدثر کې وایي جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي نو دوی به تپوسونه کوي د جهنمیانو نه. تپوس به سي ما سلككم في سقر، د څه خبرې د لاسه تاسو جهنم ته راغلي؟ ولې څه چلم کړی و په دنیا کې چې تاسو الله دې دومره غټ عذاب ته ور واچولی؟ دې جواب ته غوږ کړي، د جهنمیانو جواب ته، او دا جواب الله را نقل کړی دی په قرآن کې. نو الله خو خبر دی د هر څه نه چې څه به کېږي څه به نه کېږي. جهنمیان به څه وایي؟ نو دوی به په جواب کې څه وایي؟ اولنۍ وجه جهنم ته د تلو چې وبیانوي قالوا لم نك من المصلين، اولنۍ وجه به جهنمیان دا بیانوي چې موږ به په دنیا کې منځونه نه کول، ځکه جهنم ته راغلي وو. قالوا لم نك من المصلين، د خپلو منځونو اهتمام کوئ، د جمع سره کوئ، او بل دا چې په ښایسته طریقې سره کوئ، هسې ټونګې مه وایئ، ځان ترې مه خلاصوئ. رکوع له تللی نه یو بیا سر راوچت کړی او سر راوچت کړی نه بیا په سجده پروت یو، د سجدې نه سر راوچت کړی نه یو بیا سجدې ته روان یو، او بیا د هغې نه راپاڅېدلی نه یو، بس بیا زر سلام وګرځي او بیا لاسونه چې دی مخ له راواچوي او ګړز وځي د جومات نه. څه چل وي ما مونځ وکړو؟ دا کوم مونځ دی؟ دا نه خدای ته پوښتنه کوي ستا ضمیر دا مونځ مني؟ ضمیر دې مني؟ وایي نه ضمیر یې نه مني. چې ستا ضمیر یې نه مني نو الله به یې څنګه ومني؟ نو درېیمه وجه چې یو سړی د پیغمبر سره جنت کې ګاونډي کېده غواړي نو دی د مانځه اهتمام کوي او نفلي مونځونه به ډېر کوي.